سلامونه نه کې احترامات ملګرو دا وخت موجود یو په ملک آغا هوټل باندې سپورا هایوے سوراب روډ کراچۍ او دې ځای نه به د ملي مشر منظور احمد پښتون په قیادت کې د ریلې په شکل کې سین اسمبلي ته روانیږو او هلته به درنه ورکول کېږي. مرکزي مشران رسېدلي دي، تقریبا قافلې را روانې دي، نور هم کارکونان زیاتره را رسېدلي دي. نو ملګرو زه به کوشش کوم چې تاسو سره ملګري چې کوم دي هغه مشران چې کوم دي هغه سره وغږېږي او خپلې ویناوې سره شریکې کړي او څومره چې کارکونان دي کوشش وکړم چې هغوی سره هم ویناوې وکړم چې هغوی هم تاسو ته خپلې ویناوې شریکې کړي. نو کوشش وکړو د ملک مجید کاکړ صاحب نه چې هغه اوس دا وخت په ټلیفونونو له مصروف دی، ما زه ټلیفون نه فارغ سي نو بیا به انشاءالله بیا به هم درته وینا وکړو. نو ملا بارام صاحب را رسېدلی ده، ملک مجید کاکړ صاحب تاسو ته د ری په حواله باندې خپله وینا شریکوي. جی ملک پښتو کې که اردو کې؟ د ری په حواله باندې خپله وینا وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د مخه زه و ټولو پښتنو ته سلام وړاندې کوم. بیا د سلامه زه دا د پښتنو حافظ کوم چې کومه ناانصافي چې په دې ملک کې په دې وطن کې د پښتنو سره روانه ده باید چې پښتانه اتفاق اتحاد وکړي. او نن چې کومه ورځ ده د علي وزیر او زموږ نور ملګري چې په زندان کې ناست دي باید چې دا ګرد راوځي. کراچي د پښتنو د ګردو غټ ښار دی، نو دا پکار دی چې پښتانه راوځي او دغه چې کومه درنه ده د اسمبلۍ مخ ته باید چې دا درنه کامیابه کړي. او که دا درنه موږ ناکامه کړو او موږ پښتانه په دې کې یووالی نه وکړي، اتفاق نه وکړي، نو بیا به ګرد عمر د پښتنو سره دا رقم ناجایزه کېږي، دا رقم بد به کېږي. او سټیټ ته پکار دا دی چې دا سټیټ واقعي که سټیټ وي نو بیا عدلیه ته پکار دا دی چې عدلیه چې کوم حکم کړی دی باید چې خپل په حکم باندې عمل درآمد وکړي. نو دلته دا چې دی ما ته دا رامعلومېږي چې په دې ملک کې جج او جنرل چې دی دواړه د پراپرټي ډیلران دي او دا چې دی دا په خپل کاروبار سره شریکان دي، د دې د عوامو سره هېڅ دغه نشته. لہذا دا پکار دا دی چې علي وزیر او نور داسې بېګناه خلک چې سیاسي قیدان چې دي دا ګرده ریا کړي او پښتنو ته خپل حقوق ورکړي. پښتانه خپل د حقوق خبره کوي او خاص کر پښتون تحفظ مومنټ چې دوی دا د خپل حقوق د تحفظ خبره کوي. موږ خپل حقوق غواړو، موږ په دا ملک کې د دې په قانون کې دننه د دې په آئین کې دننه موږ دا چې کومه درنه ده د چا سره نه کلاشینکوف وي، نه به د چا سره توپنچه وي، نه به د چا سره لرګی وي. موږ یو پرامن احتجاج کوو چې دا د پاکستان په آئین کې د هر چا دپاره آئیني حق دی، دا موږ ته آئیني حق زموږ آئین راکړی دی. لہذا پکار دا دی چې ټوله پښتانه په یوه اتحاد چې د هر ګوند غدي د هر تنظیم غدي هغه باید چې نن و دې درنې ته ځان راورسوي. دا نن د پښتانه د اتفاق او د اتحاد ورځ ده او که موږ اتفاق او اتحاد نه وکړو موږ ته به آینده د دې لپاره ډېر سخت نقصان ورسېږي. ډېره مهرباني. جزاک الله. دا و زموږ ګران ملک مجید کاکړ صاحب چې تاسو سره خپله وینا شریکه کړه. د درنې په حواله باندې ماشاءالله ډېر کارکونان را رسېدلي دي او نور به هم را رسېږي. ټایم ټو ټایم په پی ټي ایم اپډیټس باندې انشاءالله تاسو سره موږ لایف راځو. او اوس یو بل کوشش کوم چې یو بل مرکزي مشر تاسو سره خپله وینا وکړي. خو ملګرو ته یو ځل بیا خواست چې هغه ملګري لکه نور ښارونه کې او هغوی ځانونه نه دي را رسولي یا نشي را رسېدلی دلته، نو هغوی ته پکار ده چې هغوی په سوشل میډیا باندې خپل کیمپین ته دوام ورکړي چې څومره کولی شي. سلامونه او دا مو ډېر سره کړي دي، سلام کلام الله دې قبول منظور کړي. نو کمنټونو کې سلام کول ګریز وکړئ او دلته زیاتره خپل کمنټونه دا کوئ چې رها کرو علي وزیر کو رها کرو اور ہمارے مطالبات مانے جائے. لکه څومره چې داسې زمونږ کوم مطالبات دي هغه په حواله سره خپل کمنټونه دا کوئ. نو سلام کلام نه هغه واخلئ، دا لاس واخلئ، سلامونه وعلیکم السلام ټولو ته په شریکه وایو. خو کمنټونو کې خپل مطالبات چې کوم دي جایزه خبرې زموږ هغه ټول شریکې کوي. نو عید الرحمن وزیر صاحب هم تاسو ته خپله وینا د درنې په حواله باندې شریکه. سلامونه احترامات ملګرو. نن د 14 فروری مشر منظور پښتون د یو درنې اعلان کړی دی. د دې درنې مقصد دی زموږ چې څونه قیدي ملګري دي په هغې کې زموږ ډېر قدرمن مشر امینې علي وزیر صاحب، حنیف پښتون او اسفزال فهیم او نور ګڼ شمېر ملګري درنې ته موږ ځکه مجبوره شو چې دلته جج، دلته وکیل، دلته دلیل غلام دی، دلته د بوټ لاندې دي هر څه. نو موږ به
خپل د درنې په پریشر سره د مشر په وینا د مشر په هدایت سره به دا درنه جاري وي د ټولو پښتنو څخه د ګډون خاص دی په ګڼ شمېر د ګډون پکې وکړي او هر څوک چې که راتلی نه شي په سوشل میډیا ورته غږ ورته کړي. ډېره مننه، جزاک الله. نو ملګرو الله وبال لره جزاک الله. ګروپونو کې پوسټونه شیر کوئ سره او څومره چې اواز پورته کوئ چې راپورته کوئ، نو کوشش کوم چې یو بل ملګری هم تاسو سره خپلې ویناوې شریکې کړي. خو هغه نه مخکې تاسو ته بیا یو ځل خواست دی چې په کمنټونو کې تاسو سلام کلام یو بل سره کوئ. هغه ښه خبر دی، څه بده خبر نه ده، خو یو شی لازمن وکړئ تاسو چې په کمنټونو کې هغه کمنټونه وکړئ چې پریشر واچوئ. کم از کم صفا ویناوې وکړئ، پاکه ورته ووایئ کہ بھائی رہا کرو ایمانی علی وزیر کو رہا کرو اور ہمارے ساتھیوں پر جتنے ناجائز ایف آئی آر کاٹے گئے وہ سارے کے سارے واپس لیے جائے. نو دا لازمن ہو گئی. موږ سره موجود دلته مولانا بهراو صاحب فی الحال د ستړی ده، خو بیا به هم کوشش وکړو چې موږ سره د درنې په حواله باندې خپله وینا شریکه کړي. محترم مشره که درنې په حواله باندې جلسه دا د ټول پښتون قام دا ټیم په پاکستان کې په یو ډېر تکلیف اخته دی. په دې کراچۍ کې د پښتنو په دکانو باندې د پاکستان ریاستي ادارو چاپی دي، د داسو مال لوټي. نه په دې کې د پاکستان کې د کراچۍ کې د پښتنو سر محفوظ دی، نه د پښتنو مال محفوظ دی، نه عزت محفوظ دی. نه په دې پاکستان کې موږ نور په دې چار باندې ژوند کولی سو. ټول پښتون به نن راوځي. د کراچۍ پښتنو ته خاص کر کې دا وایي چې د باندې راوځئ، دې ریلۍ کې شرکت وکړئ، دې درنه کې شرکت وکړئ. د دې ریلۍ کامیابي به، د دې پرلت کامیابي به د ټول پښتانه قام د ښه ژوند د ښې زندګۍ ضمانت وي. نن د پټېدو ورځ نه ده، نن د راوتو ورځ ده. چې کم پوزیشن په دې سند کې زموږ د بچیانو سره کم چلن کېږي، دا په ټوله نړۍ کې مثال نشته. په دې عدالت نشته، پارلمان نشته. دلته د پاکستان ریاستي ادارو د ظلم یو داسې بازار ګرم کړی دی چې په هغه کې د پښتون ژوند زار دی، قتل دی. نو موږ نن ټول کراچي عوام ته ولس ته خواست کوو پوسټونه وکړئ، ټول راووځئ. دې ځای ته هغه مالک هغه هوټل د ځانونه راورسوئ. منظور پښتون به راځي. د دې ځای څخه به یو لویه لانګ مارچ روانېږي. د اسمبلۍ و مخته به د لسو نامعلوم مدت لپاره یو لویه درنه لویږي. په دې درنه کې که زموږ مطالبات پوره نه سلو، بیا به موږ یو ډېر لوی لانګ مارچ د ابچوکۍ په لاره پر بلوچستان، پر جنوبي پښتونخوا، بیا به خیبر پښتونخوا ته په داناصر باندې وځو. بیا به موږ په داناصر باندې ډیره اسماعیل خان ته وځو. بیا به ټول جنوبي وزیرستان راوځي. بیا به پر دغه لار روان یو. بیا به د بونو سره شمالي پښتون قبایل علاقاجات ټول راوځي. ځو به پېښور ته. د پېښور څخه د اسلام آباد په خوا باندې لونګ مارچ کېږي. په هغه کې به ټول پښتون شرکت کوي او بیا به د نامعلوم مدت لپاره د جي ایچ کیو مخته درنه لویږي. دا درنه به د نامعلوم مدت لپاره وي چې تر څو پورې د پاکستان چې کومې طاقتورې ادارې دي، چې کوم د ظلم بازار د قتل بازار یې ګرم کړی دی، چې هغه غاړې کښېنږدي. ما یو قوم ونه بولي، زما سره د یو قوم په حیثیت باندې کښېننې. تر هغه ساعته پورې به دا احتجاجي لړۍ روان وي. پښتون تاپوز مومنټ زنده‌باد، مشر منظور پښتون زنده‌باد، ټول پښتون قام زنده‌باد. ژوندي اوسئ. ډېره مننه، جزاکم الله خیر. بهرام نو ملګرو کوشش کوو چې نور هم مرکزي ملګري ناست دي موږ سره، هغوی سره به هم وینا شریکوو.
یو ځل بیا تاسو زه عوام د روشم چې څونه عوام لا فلحال راغلی د قافلې لا پاتې دي قافلې به لا نورې هم را رسیږي ډېرې قافلې اوس لا په لار دي ملي مشر منظور احمد پښتین په قیادت کې به دغه ځای څخه وځو ملک آغا هوټل سپر هایوې دغه ځای نه به وځو نو د کې پی کې ملګري هم راورسېدل ماشاءالله الله دې راول وعلیکم السلام وعلیکم خیر دی جی مزه کې الحمدلله اصوات به مونږ ملګري راورسېدل جی بېګاله شپې جی جی او اوس تقریبا دلته رالو سمرګري را روان دي ماشاءالله او سبا ته خیر زما سره زما سل کلنۍ خور ده بالکل هغه به هم احتجاج له راځي ډېره مننه د پښتنو په جنو او په ښځو به غږ کوي چې داسې له دې خپل انشاءالله. سره په دې تحریک کې انشاءالله مننه ډېره مننه جزاک الله نو ملګرو ویډیو لازما په ګروپونو کې سره شریکوئ ملګري ماشاءالله چمتو دي را رسېدلي او انشاءالله قافلې را روانې دي د جنجال ګوټ جمالي ګوټ د سلطان آباد او د سلطان آباد منګا پیر اور سره د ملیر غټ غټ قافلې را روانې دي مشر به هم انشاءالله لږ ساعت کې بعد را ورسېږي نو کوشش ته یو دوه درې مرکزي ملګرو سره نور هم وغږېږو او هغوی هم تاسو ته د درنې په حواله باندې خپل ډیټیل درکړي نو انشاءالله دلته مولانا زینت الله صاحب ناسته هغه سره به انشاءالله خبرې اترې وکړو باشک پښتون ته بیا موږ سلامونه کوو الله دې آباد لري قربان سم مولانا زینت الله افغان صاحب سره موجود ده بیا به انشاءالله خپله وینا تاسو سره شریک درچک شمه نه نقشې نه جی بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو اورېدونکو کتونکو ته سلامونه احترامات ملګرو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده نن ورځ هغه ورځ ده چې د پښتون قام د ننګ او د غیرت د یو میدان دی چې پښتون قام به عملی مبارزه په دې میدان کې ښکاره کوي ډېر وخت کېږي د ډېر وخت راهیسې پی ټي ایم بندي ملګري دا په جیلو کې دي هغې مقدمې په مخ عدالتي کروایي روانه ده خو هغه د ریاست لخوا بالکل په هغه باندې سنجیدګي نشته ټیپونه ورکوي خبره دا ده وخت لنډ ته راځمه اوس د مختلفې علاقې نه ریلیانې روانې دي هغه چې راورسېدلې بیا به موږ د ملک آغا هوټل نه ځو د سیند اسمبلی پر طرف هلته به زموږ پرلت وي تر هغې به پرلت دوام لري چې څوک زموږ غوښتنې منل شوې نه وي یوه خبره یوه بله ضروري کوم دا ډېره مهمه ده چې زموږ به ټول ملګري پر امن نه وي ځکه چې موږ غوښتنه امن دی موږ امن غواړو نو هېڅکله به تشدد نه کوو هېڅکله به غلط طرف ته نه ځو زموږ ټول ملګري دې پر امن اوسي او مشران به وي ټول مرکزي ممبران به موجوده وي مشر به وي هغې له عمل مطابق د هغې د وینا مطابق به پر وړاندې ځو پر امن به خپل هدف او منزل مقصوده ځان رسوو مننه تhank you so much ډېره مننه الله دې آباد لري قربان زنده موږ سره بل مرکزي غړی موجود ده بیا به هم تاسو ته خپله وینا شریکه بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ د مرکزي کور کمیټۍ دا فیصله وله چې د سیند اسمبلۍ مخ ته به یو درنه کېږي او دغه درنه کې خو داسې نه دی د درنه کې موږ د ریاست پاکستان ته دا ورښکاره کوو چې پښتون ولس څومره مظلومه دی له پښتون سره څومره زیاتوب کېږي له پښتانه سره څومره ناروا کېږي او په دې ملک کې هر کله چې د حق او د باطل خبره کېږي ډېر کم خلک د حق په طرف کې درېږي ډېر کم خلک د حق خبره سپورټوي ډېر کم خلک د مظلومیت خبره کوي دلته چې کومې دي هغه تلکې هغه زورور خلک چې هغه دلته ظلم غواړي دلته دا قاتل نظام دا ګرم د قتلونو بازار غواړي هغه خلک کله هم د پی ټي ایم بیانیه نشي برداشتولی نو انشاءالله اوس به نن زموږ درنه وي د سیند اسمبلۍ مخ ته موږ په دې فیصله کړې ده چې دا د سیند ګورمنټ چې کوم پر علي وزیر باندې کوم دروغجن اف آی آر کاټ شوی دی نو دا د سیند ګورمنټ ذمواري جوړېدله دا اف آی آر دوی اخیستلی شولو
لیکن دا له موږ سره د سیند د ګورنمنټ ډېر ظلم دی چې دوی یو دروغجن اف آی آر پر علي وزیر باندې کاټ کړی دی په دې ریاست کې د دې ریاست آئین دا خبره کوي چې دلته هر چاته د تقریر او د تقریر اجازت دی هر څوک تقریر کولی شي هر څوک تحریر کولی شي نو موږ دا وایو په دې ریاست پوښتنه کوو چې بیا ولې د پښتنو پر رهبرانو د پښتنو پر مشرانو باندې تاسې دا بندیزونه لګوئ چې دوی د کام مظلومیت و دې دنیا ته ښکاره کوي تاسې پر هغو ناجایزه اف آی آرونه کاټوئ چې دوی د دې کام مظلومیت و چاته بیانوي تاسې هغه په جیلو کې اچواستو نو خو دا د ریاست پالیسي ده چې پښتون ولس به مظلوم وي پښتون ولس به تر قیامته پورې محکوم وي یا دا اوس نشي کېدلی د پی ټي ایم هر ځوان د پی ټي ایم هر ورکر او بلکې ټول کام اوس په دې پوه دی چې په دې ریاست پاکستان کې پښتون کام مظلوم دی د دې لپاره یو مبارزه یو سوله ییزه مبارزه کول پکار دي لکه څنګه چې د پی ټي ایم ځوانان نن کوي انشاءالله موږ به اوس روانېږو په ډېر پر امن طریقه سره په ډېر پر امن طریقه سره به ځو د سیند اسمبلۍ مخې ته هلته به زموږ درنه وي او تر هغه وخته به زموږ درنه وي چې د کومه وخته ریاست زموږ د جایز مطالبات نه وي منلي علي وزیر یې نه وي راخوسی کړی اویس ابدال یې نه وي خوسی کړی اني پښتون یې نه وي رایستلی تر هغه وخته به زموږ درنه وي که چیرې زموږ درنې خبره نه وه منل شوله بیا به زموږ مرکزي قیادت بله فیصله کوي بیا به لږه ډېره مننه جزاکم الله خیره ملګرو یو ځل بیا تاسو ته د یادداني وکړم چې په سوشل میډیا باندې کار تیز کوي پوسټونه شیرول زیات کوي د څونه ملګرو پوسټ ته مخ ته راځي هغه شیر کوئ چې د هر ته مخ ته راځي د درنې په حواله د پی ټي ایم په حواله باندې او چې څونه زیات کمپین کولی شي دا شروع کوي نو ملګري ډېر زیات را رسېدلي دي ماشاءالله اوس د غټ غټ هغه لاره روان دي د قافلې را روانې دي هغه به انشاءالله تاسو ته لږ ساعت کې بعد وینئ ملي مشر منظور احمد پښتین به هم لږ ساعت کې بعد مازې لږ ساعت کې بعد هغه هم راورسېږي نو په پی ټي ایم اپډیټس باندې به انشاءالله ټایم ټو ټایم موږ تاسو سره لایو راځو او کمپلیټ حالات نه به خبرو دلته ملګري لګیا دي نور الله ترین صاحب ماشاءالله را رسېدلی ده او سکیورټي انتظامات چې کوم دي هغه به انشاءالله دلته ترسره کېږي ملګرو زه تاسو سره دوباره لایو راځم امر پرې موږ سره اوسېږئ پی ټي ایم اپډیټس باندې به انشاءالله ټایم ټو ټایم هر څه لایو راځي ډېره مننه الله مو آباد لره کور ودان